سلام درنو لیدونکو، د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. د خیبر پښتونخوا صوبې وزیر اعلی ښاغلی علي امین ګنډاپور ویلي دي چې دوی او اسټبلیشمنټ پوځ ترمنځ رابطې او خبرې اترې کېږي، خو تر اوسه ورسره کومې غوڅې مرحلې یا پړاو ته نه دي رسېدلي. د خالي په ورځ د پنډۍ د اډاله جیل مخې ته د رسنیو سره خبرو کې ښاغلي ګنډاپور ویلي وو چې که غلطي زموږ ثابته شوه نو بخښنه به هم وغواړو، خو چې د 9 مۍ د پیښې ذمهوار موږ نه یو، نو بخښنه به راباندې څوک وغواړي. وړمه ورځ د تحریک انصاف ګوند بندي مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان خبریالانو سره خبرو کې ویلي وو چې اسټبلیشمنټ سره مذاکراتو ته تیار دي، خو ویلي وو چې دې لپاره ده ته خپل غلا کړل شوی منډیټ بیرته ستون شي او د ګوند ټول بندي کارکنان یې خوشي شي. بلې خواته د اسلام آباد د ترهګرۍ مخنیوي عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر او د قامي اسمبلۍ پخوانی غړی علي وزیر د 6 ورځو لپاره په بدني ریمانډ پولیسو ته سپارلی دی. د پی ټي ایم د وینا له مخې علي وزیر وړمه ورځ د اسلام آباد پولیسو وروسته له هغې نیولی وو چې ګاډۍ سره یو موټرسایکل ټکر شوی وو، او کله چې علي وزیر غوښتل په دغه پیښه کې ژوبل شوی تن روغتون ته یوسي نو پولیسو نیولی دی. علي وزیر د خالي په ورځ په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد محکمې ته وړاندې کړل شوی دی، او په دغه موقع سرکاري وکیل عدالت ته ویلي چې د علي وزیر خلاف په اسلام آباد کې په 3 تاڼو کې مقدمې درج دي. بل خواته په ترکیه کې د ترکیې حکومت انسټاګرام ټولنیزه شبکه بنده کړې ده. د ترکیې چارواکو د جمعې په ورځ انسټاګرام ټولنیزه شبکه بنده کړې. په سملاسي توګه روښانه نه ده چې دغه شبکه په څه دلیل او څومره وخت لپاره بنده شوې ده، خو د ترکیې دولتي خبري اژانس DHA د خپل هیواد د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي چارواکو له قوله خبر ورکړی دی چې انسټاګرام ټولنیزه شبکه د جمعې په ورځ سهار بنده شوه او کارکوونکي ورته یوازې د VPN محافظتي شبکې له لارې لاسرسی درلود. دغه اقدام وروسته له هغې شوی ده چې د ترکیې د عامو اړیکو مشر فخرالدین التون په انسټاګرام تور لګولی وو چې د فلسطیني اسلام پاله ډلې حماس د مشر اسماعیل هنیا د قتل په تړاو د ډاډګیرنې پیغامونه یې بلاک کړي دي. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سبا نیوز سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ.